رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي ذر رضی الله عنه ته وایي که ته سهار د قرآن عظیم شان یو آیت کریمه زده کړې، یو آیت کریمه، یعنی یو آیت کریمه دا د الف لام میم یاسین، دا یو آیت کریمه ده. قل اعوذ برب الفلق، دا یو آیت کریمه ده. قل هو الله احد، دا یو آیت کریمه ده. ابي ذر رضی الله عنه ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. ابو ذر کته سهار یو آیت کریمه د قرآن عظیم شان زده کې، دا ستا دپاره غوره دی در دې چې 100 رکعته نفل وکړې. د علم دونه لوی مقام دی، دونه لوی درجه. 100 رکعته نفل څوک کولی شي؟ هېڅوک یې هم نشي کولی. لیکن موږ او تاسې ته د دغو علماو قاریانو حافظانو په برکت باندې چې صرف زه یو آیت کریمه ځینې زده کړم، د دغه حدیث مستاق ځان وګرځوم، الله تبارک وتعالی در 100 رکعتو در نفلو الله ماته ډېر اجر راکړي. او سړی نشي کولی چې هر څومره بزرګ انسان 100 رکعته نفل د ورځې نشي کولی. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خير من ان تصلي 1000 ركعة. ابو ذر کته چیرې د ورځې یو باب د علم زده کې، په دې باب د علم باندې د عمل وکړي، که د عمل نه ور باندې وکړي، یعنی صرف زده دې کړي، دا ستا دپاره غوره دی در دې چې 1000 رکعته نفل ادا کړي. چې 1000 رکعته نفل یو انسان ادا کړي او یو سړی صرف یو باب د علم زده کړي. یعنی اوس دا بیا زموږ د خلکو په ذهن کې دا راځي چې باب د علم نه څونه، یعنی مثلا اسانه مثال یې دا د یو سړی ورلی یو عالم ته کښېنستی او ورته ویل چې مولوي صاحب کله کله دا د جنازې لمونځ درېږي خلک تیمم وایي، یا کله کله سړی په یو غره په یو دشتو بیابان کې اوبه نه وي، سړی په موټر کې سپور دی، په جاز کې سپور دی، او داسې نسته د لمانځه وخت یې رالی، یا په ریل ګاډي کې سپور دی، د لمانځه وخت رالی اوبه نسته، سړی به څه چم کوي؟ نو تیمم به وایي. مولوي صاحب دا تیمم طریقه څنګه ده؟ صرف دا د تیمم طریقه یې زده کړله، دا یو باب دی د علم. الله تبارک وتعالی و دغه انسان ته در 1000 رکعتو نفلو ډېر اجر ورکوي. اوس نو مثال دی دا رقم بل 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 په بله موضوع کې، په بله موضوع کې مثلا ته یې فرق ګوره اسانه خبره ده. مولوي صاحب اذان څنګه کیږي؟ اقامت څنګه کیږي؟ د اذان جواب په کومو کلماتو سړی ورکوي؟ بس دا یو باب دی د علم ده، د اذان باب دی زده دي. زما ورونو بهترین عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د څونو عالی صفاتو خاوندو، د څونو لوی صفاتو خاوندو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق در ټولو بهترین اخلاق و. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در ټولو زیات سخی و. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در ټولو زیات شایسته و. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در ټولو د ښه نسب خاوند و. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الانبیاء والمرسلین. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په پیغمبرانو کې هغه پیغمبر دی چې الله جل جلاله به د محشر په ورځ باندې اوله وار دته عزت ته شفاعت ورکړي. لیکن د هغه باوجود الله تبارک وتعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا رقم وایي وقل ربي زدني علما. ای پیغمبره زما صدا دعا وغواړه چې الله علم را زیات کړي.